السلام علیکم ملګرو. نن سایفر کیس کې عمران خان او محمد قریشي نن پیشي وه. نن هغه پیشي ونشوله. ولې هغه پیشي ونشوله؟ نن د جې د ډډې هغه وویل موږ سره د سکوټري ریسټ دی، نو موږ سره سکوټري نشته ځکه چې د عمران خان کارکونان زیات دي او نن هغه موږ نشو پیش کولی. نو دا ټرایل په جیل کې کېږي او جیل کې به تاسو نن په سوشل میډیا به خلک به هم راځي او د عمران خان د کور 15 خلک به هغه پیش کېږي په جیل کې. او خیر دی نن 1 تاریخ باندې موږ سره به سکوټري نظام برابر وي، نو موږ سره نن څه کسان نشته. نن دا خبره وه او عمران خان په جیل ته پیش نه کړلی شو او محمد قریشي نه. بلکې دا هم ویل شوي دي د سوشل میډیا والا به هم راتلي، پبلک والا خلک به هم راتلی شي د عمران خان لیدلو ته. او دا عمران خان هم ارمان و چې زما د ټول د سوشل میډیا والا خلک هم راشي او ما خلک وویني. نو دې باره کې دا عمران خان هم ارمان و داسې وشي، خو هغسې وشلو. دا ټرایل په جیل کې کېږي. نو د عمران خان د کور هم 15 خلک به وي او نور عوام پبلک عوام به وي، کیمرې به وي، سوشل میډیا والا ته به هم اجازت وي. نو عمران خان داسې ویلي و د ما خلک نو سوشل میډیا ول ټولو ته اجازت وي نو دا میلاو شي. نو دا عمران خان ارمان و. نو دا شارټ غوندې ویډیو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. وسلام.